کال 2023 د نومبر میاشت په کابل کې یو روغتون ته په داسې حال کې د یسرا په نوم دا کوچنی ماشوم وړل کیږي چې د زړه سوري کېدو ناروغي لرله. د دې روغتون نوم یادونه نه کوم، خو ډاکټرانو د یسرا ناروغي ماشوم حالت ته په کتو سره پلار ته ډاډ ورکوي چې د ماشوم جراحي عملیات کامیابیږي، خو مخکې له دې چې موږ عملیات ورته پیل کړو ته باید د عملیاتو لپاره ټاکل شوی پیسې پیدا کړي. په داسې حال کې چې د یسرا پلار په ارزان قیمت کې پر دکاندارانو د موټر سایکل په ذریعه نسوار خرڅول، له همدې امله د دې عملیاتو د لوړ لګښت توان نه درلود. همدا و چې ماشوم یسرا په روغتون کې ډاکټران ته پرېږدي او له روغتون څخه د پیسو پیدا کولو لپاره وځي. دی د ډېرو نږدې ملګرو او خپل خپلوانو دروازې ورټکوي او د خپل حال ورته وایي. خیر دا چې د یسرا د عملیاتو لګښت لوړ و، له همدې امله د پیسو په پیدا کولو کې پلار یو څه ځنډیږي. په هر حال تر یو څه پیسو پیدا کول وروسته یې پلار روغتون ته راستنیږي. همداراز د یسرا پلار د روغتون هغې برخې ته ورځي په کومه کې چې یسرا پرېښې وه. هغه ځای ته په رسېدو سره پوهېږي چې لور یسرا یې د ورپېښې ناروغۍ له امله ژوند له لاسه ورکړی وي. د یسرا دا انځور چې تاسې یې وینئ دا یې له مړینې څخه 2 ورځې مخکینی اخیستل شوی انځور دی. تر دې پیښې وروسته د پلار وضعیت خورا ډېر خرابېږي. دی د یسرا هغه وروستۍ خبرې بیا خلکو ته په ژړا کې اوروي چې پلاره ما موړه روغتون ته، هسې نه چې مړه شم. له بده مرغه د ډاکټرانو په منځ کې یسرا یوازې له دې امله ژوند له لاسه ورکړ چې د عملیاتو پیسې یې نه لرلې. د مظلومې یسرا تر مړینې وروسته دا کیسه پر ټولنیزو رسنیو خپرېږي، بالاخره تر امنیتي مسؤلینو پورې رسېږي چې امنیتي مسؤلین د دې کیسې له خبرېدو سره سم د روغتون مسؤل ډاکټر تر حوزې رسوي. په دې کې څو ورځې تېرېږي چې د نیول شوي ډاکټر کورنۍ د یسرا پلار ته په عذر او زارویو او ننواتې ورځي. د یسرا مظلوم پلار چې زړه یې له رحمه ډک و، له همدې امله مسؤل بې رحمه ډاکټر ته بخښنه کوي او له حوزې څخه یې راخوشی کوي. دا یوازې د دې روغتون او د روغتون ډاکټرانو اصولي ستونزه نه ده، بلکې دې ته ورته وضعیت د هېواد نږدې په هر ولایت کې شتون لري. اوس د طبابت اخلاقي اصول دا دي چې ډاکټر د هر انسان ژوند ته احترام ولري او تر هر څه د مخه د ناروغ روغتیا ته لومړیتوب ورکړي. د طبابت مسلک د انسانانو په خواخوږۍ او د همدردۍ پر بنسټ ولاړ ده او ډاکټران د دې لپاره روزل کیږي چې د خلکو ژوند وژغوري. خو که یو ډاکټر په دې برخه کې پاتې راځي نو د انساني خواخوږۍ کچه هم تر پوښتنې لاندې راځي. حتی په ډېرو هېوادونو کې داسې قوانین شتون لري چې ډاکټران مخکې له دې چې د ناروغ اقتصادي وضعیت ته وګوري باید لومړی د ناروغ بیړنۍ طبي پاملرنه وکړي. د دې قوانینو نه مراعات کول په دې هېوادونو کې جرم بلل کیږي. داسې ډاکټران چې یوازې د پیسو ترلاسه کولو لپاره د ناروغانو پاملرنه کوي د خپلې مسلکي، اخلاقي او انساني دندې پر وړاندې ناکام او شرمنده ګڼل کیږي. خو نن ګورو چې د ډاکټرانو مافیایي ډلې څه ډول د خلکو له ناپوهي او کمزورتیا څخه په ګټه اخیستو خپل کاروبارونه پر مخ وړي. البته ځینې ډاکټران په خپلو دندو کې صادقانه او مسلکي وي او اخلاقي اصولو ته ژمن وي. داسې ډېر ډاکټران شته چې خپلو ناروغانو ته ژوره پاملرنه کوي او تر خپل وروستي حد پورې هڅه کوي چې د ناروغانو ژوند او روغتیايي حالت یې ښه شي. دا ډول ډاکټران ټولنې ته د خدای له طرفه ورکړل شوي نعمتونه بلل کیږي. خو بلخوا له جګړې وروسته تر ټولو ظالمه مافیایي ډله هم دا ډاکټران دي. دا مافیا د روغتیا په بېلابېلو برخو کې شتون لري چې له عامو خلکو څخه په مختلفو فریبو لارو چارو پیسې لټوي. خو د لټولو تر ټولو یو مهمه طریقه یې د شفري نسخو لیکل دي. دوی ناروغانو ته داسې شفري نسخې لیکي چې یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکي پرې پوهه شي چې دوی ورسره په مالي ګټه کې شریکان وي او د دې ځانګړو درملتونونو پرته د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی. دا نسخې په داسې شکل لیکل کیږي چې د یو متخصص ډاکټر هم پرې سر نه خلاصیږي او ناروغان مجبوروي چې له هماغه درملتون څخه درمل واخلي او په شفري نسخه یې پوهه کړي. یو لوی شمېر ډاکټران له درملتونونو او له لابراتوارونو سره قرارداد لري. دوی حتما خپل ناروغان لابراتوارونو ته د معایناتو لپاره استوي، حتی که اړتیا هم نه وي او تر اړتیا ډیر درمل به ورته لیکي. تاسې دې انځورونو ته وګورئ او فکر وکړئ چې آیا د ډاکټر لخوا په دومره لویه کچه درمل به د کومې ناروغۍ لپاره وي؟ د دومره درملو خوړل به په کومې ناروغۍ پورې تړاو لري؟ له ورایه معلومیږي چې دلته له اړتیا پرته ډیر درمل پلورل شوي دي. دا چاره نه یوازې پر عامو خلکو لوبې کول دي بلکې د ناروغانو حالت لا زیات خرابوي چې حتی د ناروغ د مړینې سبب هم کېدای شي. په داسې حال کې چې د دې درملتونونو بیه د نورو عامو درملتونونو په مقابل کې څو چنده لوړه هم وي. نه یوازې ده بلکې ځینې وختونه د درملتون کارکوونکي د ګټې شریک خپل ډاکټر ته وایي چې په درملتون کې پلاني درمل زموږ سره ډیر دي او یا ایکسپایر ته نږدې شوي دي چې باید وپلورل شي. نو ډاکټر د دې غوښتنې مطابق داسې دوا حتما ناروغانو ته لیکي.
د ډاکټرانو دا مافیایي ډله هر ماښام د لابراتوار او درملتون کارکونکو سره حساب کوي او هر یو خپل ونډه په هغو پیسو کې اخلي چې د ورځې په اوږدو کې ناروغان لوټلي وي. د دې لوټل تر ډیره هغه خلک کار کیږي چې هغوی له تعلیمي او اقتصادي پلوه کمزوري وي. دا خلک ډاکټران د درناوي او باور وړ شخصیتونه ګڼي چې په حقیقت کې ډاکټران هم د درناوي وړ دي او هم باید پر باور وشي، خو یوازې پر هغو ډاکټرانو چې دوی د خپل مسلک ترڅنګ د خلکو ممکن روغتیا لپاره هلې ځلې کوي. خو برعکس دلته اکثره خلک له هغو ډاکټرانو سره مخ کیږي چې د ناروغانو له ناروغۍ په مختلفو لارو ناوړه ګټه اخلي. اوس چې د کلیو خلک اکثره صادقانه او پر نورو باور لرونکي وي، دوی نه غواړي له ډاکټر څخه پوښتنه وکړي یا یې وړاندیزونه تر پوښتنې لاندې راولي. د دوی دا سادګي او عاجزي د دې لامل کیږي چې په اسانۍ سره د ډاکټرانو په فریب او دوکه کې راګیر شي. که تاسې د اکشي کمار ګبر په نوم فلم کتلی وي، په دې فلم کې د فریبو ډاکټرانو په اړه ډیر ښه مثال ورکړل شوی دی. اکشي کمار د فلم په یو برخه کې ویني چې د کومې غریبې کورنۍ یو مشر مړ وي او له جسد څخه د کورنۍ غړي راتاو وي او پرې ژاړي. اکشي کمار چې له مخه پر یو روغتون د فریبکاری او د دې روغتون ډاکټرانو لخوا د خلکو لوټلو باندې شک درلود، نو سمدلاسه دا جسد هم دې روغتون ته رسوي. روغتون ته په داخلېدو سره اکشي کمار ډاکټرانو ته نارې وهي او ورته وایي چې دا شخص له دریم چت څخه راغورځېدلی، چې حالت یې خورا ډیر خراب دی او چې په هر ډول وي دا شخص وژغورئ. د لګښت په اړه یې فکر مه کوئ چې هر څومره راځي. ډاکټر ورته وایي چې تاسې د ناروغ داخلولو فیس ورکړئ او نور غم مه کوئ، موږ به بشپړه هڅه وکړو. دوی جسد بیړنۍ خونې ته وړي، خو یو ډاکټر تر لومړیو څېړنو وروسته ادعا کوي چې یاد شخص مړ دی. خوا کې ورسره بل ډاکټر ورته وایي چې په یوه ځان ته خو نه دی معلوم چې مړ شوی دی، یعنې تر څو پورې چې د هغوی په جیبونو کې پیسې وي تر هغه به دا شخص زموږ لپاره ژوندی وي. په همدې بیړنیو حالتونو کې اکشي کمار چې د مړ شوي شخص ځان نږدې کس بولي، ډاکټران ورته د مختلفو درملو بیلونه ورکوي چې د ناروغ حالت خورا ډیر خراب دی او دا درمل په بیړه له هغه درملتون څخه راورسوه. اکشي کمار هره نسخه د مړ شوي شخص په نوم جوړوي. د درملو پر راوړلو سره نرس لا دا هم ورته وایي چې ولې مو دومره ناوخته کړ، ښه خبرې چې د ناروغ حالت خورا ډیر خراب دی. خو برعکس دا درمل په یوې بلې خفیه لار بیرته درملتون ته وړل کیږي. دا سلسله همداسې جریان لري چې له څه ځنډ وروسته ډاکټر اکشي کمار ته وایي چې ګوره د ناروغ حالت په قرار د خرابېدو خواته ځي، موږ مجبور یو چې ډاکټر ورما راوغواړو. اکشي کمار ورته وایي چې هر څوک رابلې راویبلی، خو زموږ ناروغ وژغورئ. خو ډاکټر ورته وایي چې د سرجن ورما فیس 200,000 هندۍ روپۍ ده. اکشي کمار ورته وایي چې هیڅ خبره نه ده، زه یې ټول لګښت په غاړه اخلم. همدا وي چې ډاکټر ورما راوغواړي. دې لړۍ همداسې جریان درلود چې بیا په یوه ځان ته د مختلفو درملو راوړلو سپارښتنه کېده. بالاخره سرجن ډاکټر تر ځنډ وروسته له بیړنۍ خونې څخه راوځي او په ډیر خفګان سره اکشي کمار ته وایي چې زه بخښنه غواړم، ستاسې ناروغ خپل ژوند له لاسه ورکړ، کاش تاسې زه مخکې راغوښتی وای. د دې خبرې په اورېدو سره اکشي کمار ډاکټر ته وایي چې صاحبه ته خو متخصص یې، یو ځل بیا کوښښ وکړه. ډاکټر ورته وایي چې ته ولې نه پوهېږې، هغه مړ شوی دی. دی ورته وایي چې ولې د مړو تداوي نه کیږي. له دې خبرې سره ډاکټر غوسه کیږي او ځواب ورکوي چې لیونی شوی یې، د مړو چا تداوي کړې. اکشي کمار ورته وایي چې د مړو علاج نه کیږي، بیا تاسې په ساعتونو په بیړنۍ خونه کې له دې مړي سره څه کول. خیر د فلم په دې کیسه کې د دې روغتون مشر او ډاکټران د دې دوکې له امله پر ډېرو ستونزو کې راګیروي. په دې معنا چې د ډاکټرانو فریبکاري یوازې په افغانستان کې نه بلکې دا د نړۍ په ډېرو نورو هیوادونو کې هم شتون لري، چې د افغانستان په ګډون پکې هندوستان، پاکستان، ایران، روسیه، فلپین، مصر، بنگلاديش او حتی نورو پرمختللو هیوادونو په روغتیايي سیستم کې هم د ډاکټرانو لخوا د فریبکاري پیښې ثبت شوي دي، لکه د غیر ضروري درملنې تجویزول او د درملو په بیو کې بې حده زیاتوالی. که څه هم په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د شفري نسخو لیکل او ترڅنګ د درملو لوړ پلور او نورې هغه مختلفې لارې چارې چې له امله د ډاکټرانو په لاس عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړول غیر قانوني وبلل او د دې لپاره یې ځانګړي اصول وټاکل چې له سرغړونکو سره به جدي قانوني چلند کیږي. خو په اصل کې د ډاکټرانو مافیایي ډلو ختمول اوږدمهاله پیچلې او یو ستونزمنه مرحله ده چې پراخه پلانونه، پیاوړی قانوني اقدامات او د عامو خلکو په ګډون د ټولو اړوندو خواو همکاري ته اړتیا لري. حکومتونه باید د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره ستراتیژیک او همغږي اقدامات وکړي. آیا تاسې په افغانستان کې د دې ډول ډاکټرانو فریبکاریو سره مخ شوي یئ؟ په کمنټ کې خپل نظر ولیکئ او د ویډیو لایک کولو ترڅنګ چینل سبسکرایب کړئ.